السلام علیکم ورحمۃ الله. ملګرو داسې یوه دعا چې صرف 15 سیکنډه پې لګي او 3 ارب نیکې په الله تعالی ورکوي، 3 ارب نیکې په الله تعالی ورکوي، په لکونو نه په کروڑونو نه 3 ارب نیکې په الله تعالی ورکوي. په یو ارب کې 100 کروڑه وي، 100 کروڑه په یو ارب کې راځي، نو 3 ارب نیکې په الله تعالی ورکوي او صرف 15 سیکنډه پې لګي. دعا څنګه ده؟ دعا یاد کړئ، اسانه دعا ده. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، بس دا دعا ده. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. نو دا چې چا یو ځلې ووایي نو دته الله تعالی 3 ارب نیکې په الله تعالی ورکوي. او زه نه وایم دا نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي. حدیث شریف څنګه دی؟ حدیث شریف هم واورئ. وایي من استغفر للمؤمنین والمؤمنات كان له بكل مؤمن ومؤمنة حسنه. وی چا چې د مؤمن دپاره او د مؤمنې دپاره استغفار کو بخنه غوسته، نو د دې مسلمان دپاره د دې کس دپاره د هر مؤمن او د هر مؤمن زنانه په بدل کې نیکۍ لیکلی شي. نو نن سبا د مسلمانانو تعداد چې دی 3 اربه دی. نو چا چې یو ځلې دا دعا وویلې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، د ټولو مسلمانانو برابر نیکۍ د په عملنامه کې لیکلی شي. نو چې مسلمانان 3 اربه دي نو د په عملنامه کې به 3 اربه نیکۍ ولیکلی شي. زما عزتمندو، الله تعالی څومره مهربانه دی په موږ باندې، په وړې وړې دعا باندې وړوکي وړوکي عمل باندې څونه نیکۍ موږ ته الله تعالی راکوي. نو کوشش به کوو دا دعا خامخا یاده کړئ. زه به یې درته انشاءالله په کمنټ کې هم لیکمه، خامخا یاده کړئ. اسانه دعا ده، اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. 15 سیکنډه پې لګي او 3 اربه نیکۍ په الله تعالی ورکوي. نو دا ویډیو به انشاءالله د ثواب په نیت باندې مخکې شیر کوئ، مخکې به پیلاوخئ، هر چا ته به رسوئ، هر مسلمان ته به رسوئ، هر چا ته به فایده رسوئ. سیده او نور ویډیوز دپاره زما دا پیج محمد قاسم لایک کړئ. انشاءالله تاسو ته به ډېرې فایدهناکې ویډیوز میلاویږي. ټیک ده جي، الله مو خوشحال او اباد لره، دنیا و آخرت کې خوشحال اوسئ.